طالبانو کله کله یو انسان یو شی مستحسن وګڼي ښه ورته ښکاره سي دا نظر کېږي طالبانو. ولې طالب یو دا چې ډېر خلک نظر مني بعضې نه مني لکه جبایي کوي دی ردونه پې کوي طالبانو. ولې نظر تاثیر کوي طالبانو؟ دا داسې ده مثلا دا طالب دلته ناسته ماته خوند راکړي چې خوند یې راکړه چې ما ورته وکتل دا د خوند سره طالبانو دلته په انسان کې یو قسم حرارت پیدا کړي. دا چې حرارت پیدا سو طالبانو دا دماغو ته راخیږي چې دماغو ته راووته د سترګو سره دا یو قسم بخار د شعاعو د سترګو سره وځي چې ووته نو هلته چې په هغه ولګي طالبانو دا زهري مواد دي اصل کې تاثیر کوي. دې ته څه وایي؟ نظر. طالبانو داسې ماران سته دنیا کې مار ده چې ورچاته یې وکتل که نه داسې د قصدي کتل یې وکړل د سترګو نه یې داسې شعاع وځي چې هلته په هغه سړي ولګېد مړ کوي، په ښځه ولګېد بچی ترې غورځوي، چا په سترګو ولګېد سترګې ړندوي. د سترګو سره یې طالبانو زهر ځي. او انسانان څه دي طالبانو؟ انسانان مثلا یو څوک دی ولید ښایسته ده داسې چې ورته کېناستلي چې ورکتل دي نو دا کتلو کې چې هغه ته مخامخ سولې دلته دي تا په دې بدن کې یو حرارت پیدا سي. دا حرارت طالبانو دماغو ته راوخیږي. له دې حرارت سره طالبانو سترګو نه یو شی صادره کېږي چې هغه ښکاري نه په سترګو باندې هلته په معیون چې ولګېږي طالبانو دا سترګو نه زهر ورځي هغه هلته یا هلاکي او تکلیف نه یو تکلیف ورته رسي. یا د استحسان په حالت کې وي طالبانو یا د غضب په حالت. یو چاته چې ډېره غوسه م راسي طالبانو ډېر بد در باندې لګېږي چې داسې ورته وګوري هغه حرارت سړي کې پیدا سي. چې حرارت پیدا سي دلته هم د سترګو نه شعاع وځي. نو نظر د دوه وجو نه طالبانو، کله د استحسان دی وجې نه کله د چا دی وجې نه. یو سړی چې مستقبح وګڼي بد یې وګڼي هم سړي نه هغه وځي نظر، او چې څوک هم سي دواړو حالتونو کې طالبانو وځي. دا خو طالبانو هغه علت سو. پوی خو شوی په خبر. او بیا دا نظر داسې زویمړی شی د طالبانو. یو عالمو سعید الصاحي نومېد یا یو سړی و سعید الصاحي نومېد. وی چا ورته ویلي چې پلانکي سړي نه دې وښه وساته چې نظر یې نه کېده. نو هغه ورته ویلې زه هغه به خپل کار کې هغه پلار هم د ما اوښ نه سي هغه کولی نظر کولی نه سي. هغه ته چا وویلې چې بل دې تا نظر نه مني. وایي چې کېناست هغه چې خبر سو طالبانو یې د اوښه ولاړه وه وایي داسې اوښې ته یې وکتل درب راچپه سوه. د استحسان کتل یا د استقباح کتل یې وکړه کته راوغورځېدله. چې راوغورځېدله چا ساحي ته ویلي اوښه د نظر سوله چپه سوه. دی هم داسې زویمړی و طالبانو وایي ورته راغی. نو دعا یې ویلې حبس حابس وشهاب قابس ردت عين عائن عليه وعلى أحب الناس إليه وعلى كبده وكليتيه رشيق وفي ماليه يليق فرجع البصر هل ترى من فطور. دا چې ویلې طالبانو د سړي سترګې راووتلې کته په مځکه وغورځېدله. دومره ماهر هغه دومره ماهر و چې په اختیار یې د هغه ورته هغه کړ اوښه یې نظر کړه. ده ته چې غوسه ورغله دی سترګې پرې راووت. داسې دمې پې ویلې طالبانو دا دم چې درته ویلې دی چې ویلې سترګې راووت کته په مځکه وغورځېد. او د هغه اوښه ښه سوله د سترګې بس لاړلې تر نن ورځې هم سترګې بیا بېرته سترګو ته لا نړي. طالبانو نظر دومره